سلامونه په خیر راغلی د اریانا ټک یوټیوب چینل دی او تاسو د مایکروسافټ ورډ دوهمه ویډیو ګورئ. په دې ویډیو کې به تاسو سره د مایکروسافټ ورډ انوایرنمنت یا چاپېريال په باره کې خبرې کوو. دا چې کله موږ مایکروسافټ ورډ پروګرام خلاصوو نو موږ له ډېرو داسې شیانو سره مخ کیږو یا داسې شیان موږ ته مخامخ راځي چې په هغې باندې زموږ سره نه خلاصیږي. نو دغه شیان ټول تاسو ته نن در پیژنو او د هر یو په باره کې به خبرې کوو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو خوښه شي او یو څه نوي به ترې زده کړئ. که چیرې تاسې چینل ته نوي راغلي یاست نو لطفا زموږ چینل درسره سبسکرايب کړئ او دغه ویډیو له نورو سره شریک کړئ تر څو هغوی هم له دغو معلوماتو څخه برخمن شي او یو څه زده کړي. نو تاسې رابولم ویډیو ته ویډیو درسره وګورئ. نو د خپل کمپیوټر سکرین ته راغلم او د مایکروسافټ ورډ د انوایرنمنت په باره کې به غږیږو. لومړی به مونږ دلته راشو. دلته مې د انوایرنمنت د ځینو ساحو نومونه لیکلي دي صحیح یعنې مکملو ساحو نومونه مې لیکلي. لومړی پکې سټارټ پیج دی. کله هم چې مونږ مایکروسافټ ورډ خلاص کړو په هغې کې چې کومه لومړۍ صفحه مونږ ته مخې ته راځي هغې ته سټارټ پیج ویلی شي. په سټارټ پیج کې درې خبرې دي څلور خبرې دي چې یو د ریسنټ په نامه دغه ساحه ده، بل یې دغه اوپن اودر ډاکومنټس په نامه یو آپشن دی، بل دغه ټمپلیټس دي او بله خبره هم دغه سرچ فار آنلاین ټمپلیټس دغه خبره موږ سره موجوده ده. لومړی به کې دغه ټمپلیټس پیژنو. ټمپلیټس یعنی تیار جوړ شوي ډیزاینونه دي چې تاسو کولی شئ له هغو څخه د خپل کتاب د پوښ د جوړولو لپاره، د چپټر د پوښ د جوړولو لپاره او یا هم د یو څه نوي لیکلو لپاره تاسو کولی شئ د دغو ټمپلیټ څخه استفاده کړئ. مثال زه غواړم د یو چپټر لپاره پوښ جوړ کړم نو که چیرې زه په ټمپلیټس کې دلته سوري په بلانک ډاکومنټ کې جوړوم یعنې په تشه صفحه کې زه په خپلې خوارۍ سره دغه پوښ جوړوم نو تقریبا 10-12 دقیقې راڅخه نیولی شي. خو که چیرې زه تیار جوړ شوي ټمپلیټ څخه استفاده کوم ګورې دا ډیزاین مې واخیستو دلته زه ورته لیکم چې DIT انفو دا زما د چپټر نوم دی او دغه چپټر چې دی ما په 2020 کال کې لیکلی دی. ورپسې راتېر شه دلته یو څه نور معلومات ور واچوه، دلته د کمپنۍ نوم، دلته خپل ادرس، دلته خپل ایمیل، بس دغه تاسو سره د چپټر لپاره یو پوښ تیار شي. یعنې څومره په اسانۍ سره ګورئ موږ وکولی شوی چې د چپټر لپاره په تیارو جوړو شویو ټمپلیټو څخه په استفادې سره مونږ د خپل چپټر لپاره پوښ لیکو صحیح ده. خو که چیرې مونږ دا په خپله جوړول تقریبا 10-12 دقیقې ممکن راڅخه نیولې وای. نو دا د ټمپلیټو وظیفه ده چې تیار جوړ شوي ټمپلیټ دی راواخلئ او کار ترې واخلئ. بله خبره د سرچ فار آنلاین ټمپلیټس دی یعنې که چیرې تاسې غواړئ آنلاین یا د انټرنیټ څخه نورې ټمپلیټس راواخلئ دلته سرچ کې ورکئ تاسې ته به نورې ټمپلیټې په واک کې درکړي. دلته فلحال وګورئ موږ سره په شمار دغه ټمپلیټس یې راکړي دي. که چیرې غواړئ نور په خپله خوښه نورې ټمپلیټ وګورئ نو دې ځای کې به سرچ ورکړئ او انټرنیټ ستاسې خدمت کې دی تاسې ته به نورې ټمپلیټس هم په واک کې درکړي. بله خبره په دې کې د ریسنټ په نامه ده. ریسنټ کې ټول هغه فایلونه چې له دې څخه مخکې خلاص شوي وي هغه تاسو ته دلته درکوي صحیح ده. د مثال په ډول زه راځم دلته سټارټ ته دلته یو فایل راخلم د مایکروسافټ ورډ او دلته نوم ورکوم مثال KL صحیح شو دا نوم مې ورکړ. دا به زه خلاص کړم او بیرته زه دا کلوز کوم. چې کله زه دا کلوز کړم نو راځم بیرته مایکروسافټ ورډ ته او ګورئ د KL په نامه دا فایل دلته راغلی یعنې هغه فایلونه چې له دې څخه وړاندې تاسې خلاص کړي وي د هغو لیست به دلته تاسې ته جوړېږي. تاسې کولی شئ دې ځای نه په اسانۍ سره هغه فایل بیرته خلاص کړئ. که چیرې غواړئ چې دا فایلونه بیرته له منځه یوسئ نو دلته راشئ دا پن په نامه دا دغه دی دې باندې به کلیک وکړئ نو دا ګورئ تاسې سره دا پن کېږي صحیح ده. که چیرې غواړئ دا لرې کړئ نو ان پن بیا به راشي. که چیرې غواړئ ریموو یې کړئ نو ریموو فرام لیست صحیح شو. دې تاسې کولی شئ استفاده وکړئ. که چیرې داسې فایل چې هغه په کمپیوټر کې موجود وي نو اوپن اودر ډاکومنټ باندې کلیک کړه دلته ګورئ کمپیوټر یې تاسې درکړی او دلته براوز نو راشئ په کمپیوټر کې وګرځئ کوم ځای کې چې فایل پروت وي هماغه ځای یې راواخلئ. دا بله خبره شوله. نو په دې کې نور څه نشته دا د سټارټ سکرین وظیفه وه په دې هیله چې سټارټ سکرین به مو په مکمل ډول پیژندلی وي. اوس راځو بلې خبرې ته. بله خبره مو د ټایټل بار په نامه یو بل آپشن دی، کیپشن بټن په نامه، سپیشل بټنز په نامه او داسې نورې دي. خو راځو ټایټل بار ګورو چې ټایټل بار څه رقم ځای دی. ټایټل بار کې موږ سره دغه ساحه د ټایټل بار په نامه یادېږي. په ټایټل بار کې موږ سره دغه کوم ډاکومنټ چې تاسې لیکئ د دې عنوان وي. لکه مثال د دې عنوان ما سره فلحال ډاکومنټ 1 او ورډ دا د دې عنوان دی صحیح ده. نو کوم ځای کې چې عنوان لیکل شوی وي دغه ټولې ساحې ته مونږ ټایټل بار ویلی شو. په ټایټل بار کې کوم څه بله خبره نشته همدغه ساده موضوع ده. بله خبره مونږ سره کیپشن بټنز دي صحیح ده. کیپشن بټنز دي او سپیشل بټنز دي دا دواړه په یو وار وایو. کیپشن بټنز زه به تاسو ته په د دې نښې په واسطه در وښیم. ګورئ دغه کومې بټنې چې دي دا د کیپشنز بټنز
دا درې پکې کیپشن بټنز دي او دا دوه پکې سپیشل بټنز دي. دا درې چې تاسو ګورئ دا کیپشن بټنز دي او له دې نه وروسته دا دوه دانې سپیشل بټنز دي. دا دواړه څه کار کوي په دې باندې غږیږو. لومړی خو وګورئ کلوز په نامه دی، یعنې دا فایل تاسو ته کلوز کوي. کلیک پرې وکړئ ورډ پروګرام به تاسو ته شي کړي کلوز به یې کړي. دوهمه خبره د ریسټور ډاون په نامه یو بل اپشن دی. ریسټور ډاون په څه دا کوچنی کیږي. صحیح ده، که چېرته تاسو غواړئ په یو وخت کې له دوه پروګرامو څخه ګټه واخلئ دا هم ریسټور ډاون که هغه هم بس په دې کلیک کوه، په دې کې کار کوه او په دې کلیک کوه، په دې کې کار کوه. نو تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ. بیرته د همدې په واسطه لویږي هم، یعنې میکزیمایز کیږي. مینیمایز نه مطلب دا ده چې مکمل ډول باندې دا پروګرام نه درته کلوز کوي، بلکې په سټارټ باندې په ټاسک بار باندې به پروت وي چې کله دې هم نور کارونه په کمپیوټر کې خلاص کړل بیرته دې ته ضرورت پیدا کېږي. نو کلیک پرې وکړه، بل بیرته به هماغه ځای ته تا راورسوي او دغه ته ضرورت نشي چې دا کلوز کړي او بیرته یې اوپن کړئ. نو مینیمایز دغه کار کوي. بل سپیشل بټنز دي موږ سره دلته تاسو راشئ، دلته موږ سره ریبن دا، ټیبز دا، کمانډز دا. صحیح ده، د دې باره کې خبرې دي. نو د دې لپاره باید لومړی تاسو ریبنز، ټیبز او کمانډز وپېژنئ. دغه کوم شیان چې تاسو ګورئ هوم، انزرټ او پیج لیاوټ، دې ته مونږه ټیبز ویلی شو. صحیح ده، یعنې د هر یو ته ټیب او د ټولو ته ټیبز اس ورسره اضافه کېږي ځکه چې جمع کېږي که نه. نو دې ټولو ته مونږه ټیبز ویلی شو. دا کوم لاندې چې کوم شیان دي دغه کمانډونه دې ته مونږ کمانډز ویلی شو. صحیح ده، یو ته کمانډ، ټولو ته کمانډز. صحیح شو کمانډونه. نو کله چې دغه ټیب او کمانډ سره یو ځای کېږي دا دواړه ریبن جوړوي. صحیح ده، نو ریبن، ټیب او کمانډ دا درې دواړه وپېژنئ چې ته وروسته په ستونزه کې راګیر نشي. صحیح ده، ځکه دلته موږ سره دا درې واړه تشریح کېږي. وایي آټو هایډ ریبن. ریبن موږ ویلو چې کله دا ټیب او دا کمانډ سره ځای کېږي دې دواړو ته ریبن وایي. وایي دا دواړه راته هایډ کړه. کلیک کړه، ور ټیبز او کمانډ دواړه موږ ته هایډ کړل. ورته وایم چې نه ټیب راته ښکاره کړه، خو ریبن دا کومه کمانډز چې پکې دي دا راته مه ښکاره کوه. کلیک کړه، ټیبز درته ښکاره کوي، کمانډز درته نه ښکاره کوي. ورته وایم چې نه دواړه راته ښکاره کړه. نو کلیک کړه، دواړه به تاسو ته ښکاره کړي. بله خبره په همدې بټن کې سپیشل بټنز کې ده د هیلپ نامه. په یو کمانډ باندې تاسو نه پوهېږئ، مثال بولډ، تاسو غواړئ هیلپ یا مرسته ترلاسه کړئ، نو ورته ولیکئ چې بولډ او دا انټر کړئ، یعنې سرچ ورکړئ. تاسو ګوره بولډ باره کې معلومات درکوي. وایي بولډ چې دی از انډر هوم. وایي په هوم ټیب کې د فنډ په ګروپ کې موجود دی او مور اباوټ بولډ، د بولډ باره کې نور معلومات هم دي چې میک یور ټیکسټ بولډ. وایي دا خط تاسو د ډبل والي لپاره استعمالولی شئ دا بولډ کمانډ. نو کولی شئ یو څه هیلپ له دغو بټنو څخه ترلاسه کړئ. که چیرې تاسې آنلاین یعنې انټرنیټ درسره وي نو بیا دا ډېر ښه کار کوي او په ډېر اسانۍ سره او په ډېر ښه شکل سره له تاسې سره مرسته کوي. صحیح ده، نو دا و سپیشل بټن او کیپشن بټن. اوس راځو بله خبره له موږ سره د کویک اکسس ټول بار په نامه دی. کویک اکسس ټول بار دغه ساحې ته وایي. دا کومه ساحه چې تاسو ګورئ دې ته کویک اکسس ټول بار وایي. کویک اکسس ټول بار ورته ځکه وایي چې کویک معنا په چالاکۍ یا په تیزۍ سره، اکسس معنا لاسرسی، ټول بار معنا ساحه. صحیح ده، یعنې هغه ساحه چې په هغې کې تاسو کمانډونو ته په چټکۍ سره لاسرسی پیدا کولی شئ. مثال زه غواړم چې یو څه مې ولیکل، صحیح ده، چې هر څه مې لیکلي اوسي، هغه غواړم په خپل کمپیوټر کې له ځان سره سیف کړم. نو فایل ته به راځم او دلته به سیف ته راځم. ګورئ دا یو څه اوږده شوله. که چیرې غواړئ په چټکۍ سره دا کار سرته رسوئ نو راشئ دلته دې ځای ته، بس سیف ته به تاسو یوسئ. صحیح ده، بیا تاسو کولی شئ دا په هر ځای چې تاسو غواړئ سیف کړئ همالته یې سیفولی شئ. ضرورت نشته چې اول ته فایل مینو ته لاړ شئ او بیا دلته سیف ته لاړ شئ او بیا دا سیف کړئ. صحیح ده، بس ډایرکټ راشئ د کونج ته او سیف باندې کلیک کړه، دا به تاسو سره سیف کېږي. صحیح ده، که چیرې غواړئ چې په دې نه هم چټکه لار باندې لاړ شئ نو بیا ډایرکټ کنټرول پلس اس دا د دې شارټکټ دی، کلیک پرې وکړه، ډایرکټ به دې هماغه ځای ته یوسي. دلته که چیرې زه غواړم چې دا صفحه مې خوښه نه شوله، دې کې مانه شیان ګډوډ شول، غواړم بله نوې صفحه واخلم، نو فایل ته به راځم، بیا به نیو باندې کلیک کوم، بیا به بلینک ډاکومنټ باندې کلیک کوم. دا پروسه اوږده ده، ورته وایم چې نوې صفحه راکړه، کلیک پرې وکړه، په دې باندې نوې صفحه به تاسو ته درکړي. که چیرې غواړئ نور کمانډونه دلته راولئ، زه ورته وایم چې اوپن په نامه دا کوم اپشن چې دی دا هم راوستل غواړم. ګورئ دا د اوپن په نامه اپشن شو. که چیرې تاسو غواړئ نوي فایلونه دلته خلاص کړئ نو فایل ته به راځئ، بیا به اوپن باندې کلیک کوئ. دا اوږده پروسه ده، غواړم چټکۍ سره دې ته لاسرسی پیدا کړم، نو دلته کلیک کړه او ډایرکټلی کلیک کړه دلته، نو هغه فایلونه ته څه کولی شئ اوپن کولی شئ. دې ته کویک اکسس ټول بار وایي. راځو بلې خبرې ته. بله خبره مونږ سره په ورډ پروګرام انوایرمنټ کې ریبنز دي، بیا په هغې کې ټیبس موجود دي، ګروپس موجود دي، لنچ بټن موجود دي. صحیح ده، ریبنز خو مونږ وپېژندل چې دغه ټیبز او کمانډس مجموعې ته ریبنز ویلی شي، چې په دې هر یو کې بیا ټیبز موجود دي. ګورئ دا هوم ټیب، فایل ټیب، هوم ټیب، دا ټول مونږ سره څه دي
ټیبز دي. کله چې په دې کې دغه کمانډونه سره یو ځای شي دې ته کمانډونه ویلی شي. دا ټیبز دا کمانډز دي دواړو ته په مجموعي کې ریبنز ویلی شي. صحیح ده. نو دغه دوه خبرې خو وشولې. یوه بله خبره هم پکې شته چې هغه د ګروپس په نامه ده. دا وګورئ د دې خط په واسطه باندې دا ګروپونه څه شی کېږي جدا کېږي له یو بل څخه. دا وګورئ دا نارینه دي خطونه دي همدې په واسطه باندې دا ګروپونه له یو بل څخه جدا کېږي. اوس وګورئ 1 2 3 4 یعنې د هوم مینو په څلورو ګروپو ویشل شوې ده چې یو ته کلیپ بورډ ګروپ وایي، بل ته فنډ ګروپ وایي، بل ته پاراګراف ګروپ وایي، بل ته سټایل ګروپ وایي او بل ته ایډیټینګ ګروپ وایي. نو دغو شیانو ته مونږه ګروپس ویلی شو. صحیح ده. دې ته ټیبس، دې کمانډو ته کمانډس، او کله چې کمانډز او ټیبس سره یو ځای شي دې ته ریبن، او کله چې دغه د نرۍ کرښې په واسطه دا ساحې جدا شي دې ته ګروپس ویلی شي. بله خبره د لنچ بټنز په نامه ده. دا کوچني کوچني بټنې ګورئ تاسې دې ته لنچ بټنز ویلی شي. صحیح ده. زه به دا صفا کړم. ګورئ دغه ساحې دې ته لنچ بټنز ویلی شي. چې دا څه کار کوي دا بیا موږ په تدریس کې وایو. صحیح ده. نو دا فقط وپېژنئ چې دې ته لنچ بټنز وایي. نو دا و موږ سره ټیبز، ریبنز، کمانډ، ګروپس او لنچ بټن. راځو بلې خبرې. اوس راځو د بلې موضوع په باره کې غږیږو. وم موضوع یا وم ځای موږ سره سکرول بار دی. په مایکروسافټ ورډ کې کله چې موږ غواړو دغه صفحه لاندې یوسو او یا یې بره یوسو، نو یو خو عادي طریقه چې هغه د موس دغه خپل سکرول بار دی. یعنې کله چې تاسې ایکسټرنل موس استعمالوئ یا د لاین والا یا بغیر د لاین والا، په هغې کې یو سکرول بار وي. یعنې هغه تاویدونکی شی چې دی په موس کې لګېدلی وي، هغه تاسې هغې ته سرخ ورکوئ او هغه سرخېږي او لاندې اوبه راځي. صحیح ده. خو که چیرې غواړئ د موس له لارې تاسې دغه صفحه لاندې او بره یوسئ او یا دغه ایکسټرنل مایک نه لرئ، نو بیا به راشئ ډایرکټ دلته د سکرول بار په نامه یو اپشن دی. دغه تاسې لاندې راوړئ، لاندې به ځي، او بره یې وړئ، بره به ځي. دلته ما لیکلي دي چې دغه سکرول بار هم په دوه ډوله دي، چې یو ورټیکل دی او بل هاریزنټل دی. یعنې یو عمودي دی بل افقي دی. صحیح ده. نو دغه موږ سره عمودي سکرول بار دی چې صفحه د لاندې خوا نه بره او د بره خوا نه لاندې راوړي. یو بل سکرول بار چې دی هغه موږ سره د افقي سکرول بار په نامه دی. صحیح ده. کله چې تاسې دغه صفحه را زوم کړئ د دې ځای نه، نو دلته یو بل سکرول بار را پیدا کېږي. ګورئ تاسې دغه سکرول بار ته مونږه افقي سکرول بار ویلی شو. صحیح ده. نو د مایکروسافټ ورډ کې یا مایکروسافټ ورډ په صفحه کې دوه قسمه سکرول بارې دي، چې ورټیکل او بل یې هوریزنټل. او ورټیکل چې دی هغه صفحه د بره خوا نه لاندې او د لاندې خوا نه بره وړي، او کوم هوریزنټل چې دی هغه د ښي خوا نه چپ طرف ته او د چپ طرف نه ښي طرف ته وړي. نو دا د هوریزنټل موضوع وه. اوس راځو په همدې ته ورته بله موضوع ده د رولر په نامه. صحیح ده. بیا مې رولر لیکلی دي چې رولر هم په دوه ډوله دي، چې یو هوریزنټل دی بل یې ورټیکل دی. صحیح ده. تاسې دلته وګورئ دغه چې دی مونږ سره هوریزنټل دی او دا هم مونږ سره ورټیکل دی. صحیح ده. یعنې عمودي او افقي دي. دې په واسطه کولی شو مونږ د خپل لیکنې ساحه برابر وکړو. یعنې په ډاکومنټ کې ترې ډېره استفاده کېږي چې وروسته بیا په عملي درسونو کې مونږ د دې څخه کار اخلو او د دې ارزښت به هلته مونږ معلوموو. خو اوس فلحال وګورئ زه په دغه ځای کې ولاړ یم، غواړم دلته لیکنه وکړم. دلته غواړم د 100 سانتي متره یا 100 ملي مترو په واسطه باندې د هاخوا ته یوسم او یا یې چپ طرف ته یوسم، چې په هغې ځای کې زه لیکنه وکړم. مثال دغه ځای کې او یا له دې نه هاخوا ته، نو هر ځای چې تاسې سره ویسئ هماغه اندازه کې تاسې سره لیکنه راځي او تاسې ترې کولی شئ ګټه واخلئ. د دې ډېر نورې ګټې دي چې هغه به مونږ وروسته په عملي درسونو کې وایو. په بعضې کمپیوټرونو کې چې د لومړي ځل لپاره ورډ پروګرام انسټال شي، نو بیا دغه رولرز پکې نه وي. صحیح ده. د هغې لپاره به تاسې ویو ته راشئ او په ویو کې به دلته رولر په نامه اپشن ده، دا ان ټیک وي. صحیح ده. یعنې ټیک مار ورته نه وي لګېدلی، نو تاسې سره به رولر نه وي. دلته به کلیک پرې وکړئ، بیا به تاسې سره دا خطکش یا رولر را پیدا شي. صحیح ده. نو دا مونږ سره د خطکش موضوع وه. اوس راځو بلې موضوع. بله موضوع له مونږ سره وروستۍ موضوع د مایکروسافټ ورډ په انوایرومنټ کې دا موضوع خلاصوو. له هغې وروسته بیا مونږ ټیبونه شروع کوو، هوم ټیب او انزر ټیب دغه شیان. صحیح ده. اوس فلحال راځم دلته سټیټس بار په نامه یو بل اپشن دی، په دې کې موجود دی په ورډ پروګرام کې. هغې کې دوه برخې دي، چې یو یې لیاوټ اپشنز دي، بل یې مونږ سره زوم سلایډر دی. صحیح ده. دا به په نښه کوو. دغه کومه ساحه چې ګورئ تاسې دغه مکمل دې ته مونږ سټیټس بار ویلی شو. صحیح ده. سټیټس بار کې هم مختلف قسمه شیان دي. صحیح ده. خو عمومي پکې دوه شیان دي، چې یې دغه لیاوټ اپشنز دي، دغه درې کوم اپشن چې تاسې ګورئ، او دغه کوم اپشن چې تاسې وګورئ دې ته مونږ زوم بار ویلی شو. صحیح ده. یا زوم سلایډر ورته ویلی شو. زوم سلایډر او دا مونږ سره لی آوټ اپشنز دي.
دغه کې موږ سره په دغه ساحه کې د دې ډاکومنټ باره کې یو څه معلومات مثال تاسو ته وایي چې تاسو فلحال یوه صفحه اخیستي و په ژبه مو انګلیسي انتخاب کړې صحیح ده نو تاسو کولی شئ دا معلومات دلته واخلئ که چیرې زه صفحه اضافه کومه که چیرې تاسو غواړئ ورډ پروګرام کې یو بله صفحه اضافه کړئ نو کنټرول انټر به وهئ کنټرول انټر په واسطه باندې یو بله صفحه اضافه کېږي اوس ګورئ دلته ماته ولیکل چې پیج 2 اف 2 یعنې تاسې دوه صفحې انتخاب کړلې او زیرو ورډز هیڅ یو لغات مو نه ده لیکلی که چیرې زه یو لغات ولیکمه صحیح ده نو له ما سره به څه شي اوس ګورئ ون ورډ شو دا بل ورډ شو صحیح ده همداسې ډېر لغاتونه 3 ورډز نو دا پکې حسابېږي تاسو کولی شئ د دې معلومات دلته لاسته راوړئ لیاوټ آپشنز کې هم ویب لیاوټ دی پرنټ لیاوټ دی او ریډ موډ دی که چیرې دغه ډاکومنټ تاسې غواړئ ولولئ یعنې د لوستلو په موډ کې یاستئ غواړئ چې مطالعه پکې وکړئ نو ریډ موډ څخه به استفاده کوئ او که چیرې غواړئ پرنټ لیاوټ یعنې تاسې یو شی پرنټ کوئ او غواړئ هغه وګورئ چې دا به په کوم شکل پرنټ کېږي نو پرنټ لیاوټ باندې به کلیک کړئ همدغه عادي شکل یې د پرنټ لیاوټ دی او که چیرې غواړئ د انټرنیټ د صفحې په شکل کې دا صفحه وګورئ په انټرنیټ کې به دغسې صفحه وي تاسو سره صحیح ده یا که چیرې دغه ډاکومنټ د انټرنیټ په صفحې باندې ښودل کېږي نو هغه به سره کم ښودل کېږي سو دغه درې اپشنې دي او زوم سلایډر خو تاسو پېژنئ چې د یو شي رانږدې کول ګورئ هغه صفحه هم هغومره اندازې سره موږ ته رانږدې کېږي نو دا د مایکروسافټ ورډ انوایرمنټ موضوع وه چې په دې کې مو دغه ټول موضوعات د سټارټ بټن څخه سټارټ مینو څخه نیولې تر سټیټس باره پورې یعنې 9 موضوعاتو دا ټول تر څېړنې لاندې ونیول او دا مو زده کړل په دې هیله چې دغه ټول موضوعات به مو زده شوي وي په راتلونکي ویډیو کې انشاءالله مونږ د ټیبونو څخه شروع اخلو هوم ټیب انزر ټیب او داسې نور ټیبونه چې مکمل به دا ختمو د هغې وروسته به عملي درسونه وایو یعنې پراکټیکل چې هغه به تذکره جوړول دي عریضه لیکل دي سی وي جوړول دي د کتاب لپاره پوښ جوړول د چپټر لپاره پوښ جوړول همداسې نور ډېر موضوعات یې حاضري جوړول دا به ټول په عملي ډول وایو نو د اوس لپاره تاسې په لوی او بخونکي څښتن تعالی سپارم هر چېرته چې یاست ښاد آباد او بریالي اوسئ د یو سوکاله او سرلوړي افغانستان په هیله